سلامونه احترامات بیګا مې د کورم ضلعې په خوا کورم ایجنسي واغې باره کې پوسټ کړو چې موږ د کورم خلکو ته عقل غواړو کم چې 45 کاله وړاندې ښاغلي جنرال ضیاء الحق تختولی دی د بده مرغه د اتیایمې د لسیزې نه رادې خوا دغلته که د چا چرګ مري هم د شیعه او سني فساداتو رنګ ورکول کېږي او بېګناه انسانان وژل کېږي زخمیان کېږي د یو ماشوم ویډیو مې کتاب په تېر یو جنګ کې سترګې نظر د لاسه ورکړی دی دا ډېر ظالمانه غوندې سلوک دی او بله خبره دا هم یاد ساتئ چې دا خو د دوه قبیلو لانجه وه په ځمکه باندې او اوس چې ما کمنټس کته پوسټونه مې کته نو خلکو د شیعه او سني رنګ ورکړی دی او دا یو سټرکچر غوندې یو سټرکچر جوړ شوی دی یعنی که څوک د اوبو بوتل هم د یو بل نه وتښتوي نو بیا دواړه اړخه د شیعه او سني رنګ ورکوي او دغسې ځوانان ژوند د لاسه ورکوي انسانان ژوند د لاسه ورکوي شیعه څوک دی سني څوک دی دې کې زموږ څه کار دی د وطن او د خاورې شهریان دي او بله خبره دا چې پښتانه دي او بله خبره دا چې خدای پاک د ژوند حق ورکړی بل څوک حق نه لري چې حق دې وتروړي یوه او بله خبره دا چې دا د شیعه او سني دا جګړه چې کوم ده د عرب او د ایران جګړه ده اصل کې دې کې د ما ته نه ښکاري د دین هم په دې کې څه ما ته خیر نه ښکاري یعنې ما ته په مناظره کې پړ کړی تا زه پړ کړم آیا تا چېرته خپله فرقه بدل کړله آیا تا چېرته خپل مسلک مذهب بدل کړی دی یا ما چېرته په پړ کېدو باندې ستا مذهب منلی دی یا ما چېرته په مړو ژوندو ستا مذهب منلی دی یا ستا نه چې ما شوي دي نو هغه ما چېرته منلی دی نه مناظرې شوي دي مباحثې شوي دي ګوتومېمې شوي دي دا چې انسان موسټلی 99.99% چې کوم خلک په کوم مسلک په کوم مذهب کې ویدی آلموسټ په هغې کې مري نو د دې غیر ضروري ګوتومېمې بحثونه داسې جوړېږي نو بحثونه لا په ګولې وله د دې مړو نه خو بیخي څه نه جوړېږي بلکې خلک ښه دوه انتهاګانو ته ځي او دا د عربو د ایران او د فارس د ایران د عربو د فارس جنګ دی او ډېر زوړ جنګ دی دا د 2000 کاله جوړ دی نو ولې په پردي جنګ کې پراکسیز او د پراکسیز په طور خپل یو بل وجنه یو بل دا قبایلي ظاهره ده دغه د څه قسم واقع کېږي نو خلک دغه د فرقواریت رنګ ورکوي کوم چې ډېر زیات خطرناک دی او بل یو خبر مې وکړو چې عراق ته 50,000 زایرین تللي دي والته ورک شوي دي دا څونه افسوسناکه خبره ده شاید دغه هم د پراکسیز په سلسله کې زینبون فاطمون نو د چا خلاف نه وي دا دواړه اړخه دغه دواړه نه بلکې څونه چې اړخونه دي هغه ټول ون وی ادر وی د بل دپاره استعمالیږي د بل دپاره پراکسیز دي د بل دپاره کارېږي د بل دپاره جنګېږي د بل دپاره مړه کېږي نو او فایدې نه دین ته رسي نه د دین مسلک ته رسي نه قام ته رسي نه اجلس ته رسي نه خلکو ته رسي نو ځکه په دې وجه یو ځل بیا د خلکو سیمو ځوانانو له خاص کر پکار چې دا پیغام یو بل سره شیر کړي چې ستاسو نه کوم عقل ضیاء الحق تختولی دی راځئ هغه په شریکه باندې بېرته راوړو او هغه په دې طریقه راوړی کېږي چې یو بل اګاه کړو چې هرې خبرې له په دغه خاص سټرکچر کې رنګ مه ورکوئ او بل دا چې د دغې نه څه جوړېږي نه او بل دا چې تاسو ټول یو شان پښتانه یې او بل دا چې انسانان یې ستاسو چې کوم اسکرایب رول دی نو هغه د انسان دی او د پښتون دی هغه بیخي تاسو بدلولی نه شئ دا نور څیزونه دي دا ویریبل دي دا بدلېږي دا په دې بحثونه یو بل سره نه دي پکار او بل دا چې ستا او زما د جنت او دوزخ فیصلې به زه او ته نه کوم دا به زمونږ خدای کوي موږ به خدای ته حساب وړو هغه زمونږ سره زمونږ د مسلک یا زمونږ د مذهب مطابق څنګه معامله کوي نو دا به وایو چې خدای دې ټولو سره ښه معامله وکړي په هغه وخت کې هم او دلته هم فی الدنیا والآخره نو دغه د ټول نه ښه خبره دا چې څوک په کوم رنګ دی په کوم نسل دی په کوم فکر دی په کوم ایډیالوژي دی باید هغه یو بل برداشت کړي د ټول د وخت راکولو او بالخصوص د دغه صدیق کورم پاړه چنار او رنځو ملګري پکې ټیک کول مه هېروئ او شریکول یې هم مه هېروئ کورم ودا